یو حدیث کې درې کسان راغلي دي چې دغه درې کسانو مونځ الله رب العالمین نه قبلی. اگر که د هغې مونځ په شروطو برابر دی، اگر که د هغې مونځ ښه په صحیح طریقه باندې دی، خو الله رب العالمین د دوی مونځ نه قبلی، ځکه د دوی په یو درې ګناهونو کې اړم دي. د هغه درې ګناهونو د وجې نه الله رب العالمین د دوی مونځ نه قبلی. حدیث کې راځي عن عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنه ان النبي صلی الله علیه وسلم قال، عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ثلاثه درې کسان دي لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د هغې مونځ د هغې د سرونو نه یوه لیشم په بره نه ځي، الله یې ولې نه قبلوي. اولنی کس نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي رجل اما قوما وهم له کارهون، یو هغه سړی دی چې قوم له امامتي ورکوي او دا قوم د لره بد ګڼي، د دې قوم د ده سره ورانه ده، یعنی دا بد اخلاقه انسان دی. اگر که مونځ برابر دی، یو امام داسې دی چې مونځ یې ښه برابر دی، خو دا اکثر خلق د ده نه په عذاب وي، دا بد اخلاقه دی، بد کرداره دی. د الله سره معامله صحیح ده، خو د مخلوق سره معامله صحیح نه ده. مخلوق ته مرور دی، خفه دی ته، نو د دې سړي هغه مونځ الله رب العالمین نه قبلی. په کار دا ده هر هغه سړی چې هغه قوم له امامتي کوي، په کار دا ده چې د مانځه د امامتۍ نه مخکې دا د خلکو سره ښه رویه ساتي، ښه اخلاق ساتي. که خلک ده ته تکلیف رسوي نو دا په هغه تکلیف باندې صبر کوي. دارنګې په خپله باندې دا د بل چا ته تکلیف او ضرر نه رسوي، د خلکو سره په اخلاقو چلیږي. دویم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وامرأة باتت وزوجها علیها ساخط. دویم د هغې زنانه مونځ نه قبلیږي چې هغه شپه تېره کړي په داسې حالت کې چې خاوند ترې مرور وي، خاوند ترې خفه دی. یعنې هغه زنانه چې هغه بد اخلاق او بد کرداره زنانه ده، خاوند ترې خفه دی، نو د دې زنانه الله رب العالمین مونځ نه قبلی. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کو چېرته سجده کول د الله نه سوا بل چاته جایز وي، نو ما به زنانو ته ویلي وي چې خپلو خاوندانو ته سجده ولګوئ، دومره د خاوند لوی حق دی. نو هر هغه زنانه چې هغه خپل خاوند خفه کوي، خپل خاوند تنګوي، د هغه نافرماني کوي، د هغه سره بد اخلاقي کوي، د دې زنانه الله رب العالمین مونځ نه قبلی. دریم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي و اخوانی متصارمانی. دویم د هغه دوو سړو او د دوو ورونو یا د دوو مسلمانانو مونځ الله نه قبلی چې د یو بل سره یې ورانه ده، د یو بل سره یې بغض دی، عداوت او دشمني ده، حسد او کینه لري د یو بل سره، نو د دې مونځ الله رب العالمین نه قبلی. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یحل لمسلم، حلال او جایز نه دی د هیڅ یو مسلمان دپاره ان یحجر اخاه فوق ثلاث لیال، چې د خپل مسلمان سره د درې ورځو نه اخوا ورانه کړي، دا د هیڅ مسلمان دپاره دا جایز نه دی. په یو بل حدیث کې راځي چې الله رب العالمین ته د هرې دوشنبې د ګل په ورځ باندې او د هر زیارت په ورځ باندې الله رب العالمین ته د بندګانو د اعمال ورخیږي، الله ته ورپېش کېږي. نور الله رب العالمین هر یو بنده ته معافي کوي. فیغفر لکل عبد لا یشرک بالله، هر انسان ته الله معافي کوي. کم بنده چې د الله سره صرف شرک نه کړی هغه ټول الله معاف کوي. الا رجلا، مگر یو سړي ته الله پاک معافي نه کوي چې کان بینه و بین اخیه شحناء، د ده او د خپل د ده ضرور په منځ کې چې بغض یې کینه یې ورانی، نو د ده اعمال الله ده ته معافي نه کوي. حدیث کې راځي الله رب العالمین وی دا بنده پرېږدئ، دا دواړه پرېږدئ، دا چا چې ورانه ده، د هغه پورې د دوی د اعمال زه نه قبلوم تر څو چې دوی د یو بل سره صلح نه کړي. نو دا درې کسان شو چې الله رب العالمین د دوی سره مونځ قبلی.